السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو هیله من یو چې روغ جوړ بیا سئ د ژوند چارې به مو ښې روانې وي ملګرو نن موږ تاسو په های انګلیش کلاس کې په سټیج 2 کې د پاست ټینس د تیرې زمانې لومړۍ برخه وایو چې دې ته ویل کېږي سمپل پاست ټینس یا پاست سمپل ټینس پاست سمپل ټینس یعنی تیره ساده زمانه د تیرې سادې زمانې په هکله باندې به موږ تاسو خبرې اترې کوو چې په تیره ساده زمانه کې موږ تاسو کوم کارونه ترسره کړي دي هغه به موږ تاسو څنګه په ژبه سره بیان کړو د دې په فرمولونو باندې به غږیږو په تعریفونو باندې په هر څه باندې ان شاء الله موږ تاسو خبرې اترې کوو نو ملګرو راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې ګورئ ان شاء الله چې ډېره معلوماتي ویډیو به وي ستاسو لپاره که چېرته څه نظر لرئ په کمنټ کې مو خپل نظر زموږ سره شریک کړئ او دغه ویډیو د ملګرو سره حتما ضرور شیر کړئ. Hello everyone, today we will learn about the past simple tense, one of the most important tense in English. So guys, let's begin. Firstly, we have to ask or we have to say what's past simple tense. Definition: the past simple tense is used to talk about an action that started and finished in the past. ملګرو موږ تاسو نن د پاست سمپل ټینس په اړه باندې غواړو وغږیږو د تیرې ساده زمانې په اړه باندې تعریف یې داسې دی چې the past simple tense is used تیره ساده زمانه استفاده کیږي چې خبرې وکړي to talk about چې خبرې وکړي په باره د an action د یو عمل that کوم چې started شروع شوی وو او ختم شوی وو and finished in the past په تیره زمانه کې یعنی هغه عمل په اړه باندې خبرې کوي پاست سمپل ټینس کوم کار چې په تیر کې شروع شوی او ختم شوی وي دا یې تعریف دی د مثال په ډول باندې موږ تاسو یو مثال ته راځو I went to school yesterday زه پرون ښوونځي ته ولاړم نو دغه کار پرون شروع شوی او بیرته ختم شوی دی پرون She watched a movie last night هغې نجلۍ فلم وکتلو تېره شپه نو دغه صحنه چې تېره شپه شروع شوې وه او هلته ختمه شوې وه دې ته ویل کېږي پاست سمپل ټینس اوس راځو یو بل شي ته چې موږ تاسو ځینې فارمولې وایو مثلا موږ تاسو غواړو چې ساده جملې جوړې کړو چې پازیټیف یا مثبتې جملې موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو راځو فارمولې ته چې څنګه موږ تاسو دغه جمله په ترتیب سره جوړولی سو ترتیب یا فارموله یې دا دی چې اول به سبجیکټ وي فاعل به وي صحیح شو کوم څوک چې کار کوي کارکوونکی صحیح دی پاست بیا ورسره په څنګ کې پاست فرم آف ورب یعنی تیره بڼه د فعل صحیح شو کوم کار چې په تیر کې شوی وي د هغې بڼه او ورسره په څنګ کې آبجکټ پلس ډاټ صحیح شو فل سټاپ نو دا فرموله دی راځئ ورباندې یو څو اگزامپلز ورکوو مثالونه ورباندې ورکوو he played football he subject played play فعل دی played ایډی چې په اخر کې راشي دا کوم حالت د ورب دی تیر حالت played football هغه فوټبال ولوبولو یا هغه فوټبال وکړلو صحیح شو they visited Kabul هغوی کابل ته ولاړل یا کابل ته چکر ووهلو صحیح شو نو they subject شو visited تیر حالت د فعل دی کابل هم مفعول دی object دی او ورسره په آخر سر کې د جملې فل سټاپ راځي صحیح شو یا که object نه وي مثلا نور شیان موږ تاسو ورسره اضافه کولی شو هغه ته ویل کېږي کمپلیمنټ صحیح شو کوم شی چې جمله مکمله وي او په آخر کې ورسره ډاټ یا فل سټاپ صحیح شو دا وه د پازیټیو یا د مثبتو جملو فارموله او تاسو به هم ورباندې درې جملې جوړې کړئ تر څو پورې ستاسو لپاره یو ښه تمرین واوسیږي اوس راځو موږ تاسو څلرمې نقطې ته څلرمه نقطه دا دی چې موږ تاسو ورب لرو ریګولر او ایریګولر وربس صحیح شو نو ریګولر وربس موږ تاسو په تیرو درسونو کې هم ویلي وو چې په اخر د ورب کې ایډي موږ تاسو ورته اضافه کوو چې دغه ته ویل کېږي منظم فعلونه صحیح شو منظم فعلونه هغه ته ویل کېږي چې په اخر کې ایډي ورسره اضافه شي لکه پلیډ صحیح شو په اخر کې ایډي لوبه کول صحیح شو نو معنا ده پلی لوبه کول پلیډ لوبه وکړه په تیر کې صحیح شو او لکه واچ صحیح شو کتل watched وی کتل یا وکتل صحیح شو called زنګ وهل called زنګ وواهه صحیح شو
نو دغه فعلونه په اول سر کې چې ما درته راوستل د اول حالت و لکه play watch call د اول حالت دی ساده حالت دی دا فعل او played watched called دا تیر حالت ته verb دی کوم چې موږ تاسو په فرمول کې ویلې past form of verb او past form of verb په irregular کې موږ تاسو یو څو مثالونه ورکو لکه د go لپاره موږ تاسو ed نو ورسره اضافه کوو صحیح شو irregular verbs موږ تاسو په تیرو درسونو کې ویلي وو د دغه جملې لپاره د مثبتو جملو د جوړولو لپاره موږ تاسو له go سره ed نه اضافه کوو دلته ورسره لیکو went مثلا موږ تاسو وایو go تلل که وغواړو چې ووایو چې ولاړلو یا ولاړه څنګه به وایو went آفرین see لیدل سا ولیدل see اوس لپاره سا یې تیر حالت دی past form of verb صحیح شو eat خوړل ate وخوړل صحیح شو اوس کې eat او پرون تاسو یا سهار تاسو یو شی خوړلی وي بیا هغه ته موږ تاسو وایو ate صحیح شو نو دا دوهم حالت یا تیر حالت د verb دی نو دغه د regular او irregular verb تفصیل ما درته درکړلو یا وضاحت مې درته درکړلو چې په دې کې موږ تاسو په منځ کې past form of verb لرو تیر حالت د فعل د دې لپاره ستاسو لپاره لغونې مهم دی چې regular او irregular verbs یو ځل بیا یادوري درته وکړم راځو پنځمې نقطې ته پنځمه نقطه دا دی چې موږ تاسو به منفي جملې څنګه په دغه past simple tense کې جوړوو یا negative sentences موږ تاسو څنګه په past simple tense کې جوړولای شو فرموله یې څه شی دی اول خو داسې دی چې موږ تاسو باید دا ووایو چې اول فرموله دا دی چې سبجیکټ په اول سر کې راځي بیا ورپسې څنګ کې did not راځي پلس did not صحیح شو بیا پلس base verb پلس object پلس full stop دا فرموله دی examples موږ تاسو ورباندې ورکو I did not go to work زه کار ته ولاړم نه صحیح شو نو دا جمله شوه پورته فرمول دی دوهم مثال ته راځو she didn't eat breakfast she didn't eat breakfast هغې سهارنی ونه خوړ صحیح شو دا انکاریه جملې دي فلانکي بستانکی کار ونه کړ هلک مکتب ته ولاړو نو احمد فلان کار ونه کړلو صحیح شو دې ته وایي منفي جملې په تیره زمانه کې یعنی په تیر وخت کې کوم کار چې یو چا نه وي کړی که تا وي که ما وي که بل وي که بل نو موږ تاسو یې په دغه فرمول سره جمله ویلی سو یا یې جوړولی سو ګورئ زه دلته درته وایم چې اول موږ تاسو فاعل کارو په جمله کې اول سر کې فاعل راولو کوم څوک چې کار کوونکی وي بیا ورسره موږ تاسو did not راولو یا didn't دا ورسره راولو دا حتما ضروري دی بعد له سبجیکټ نه بیا بیس ورب لکه go eat یعنی هغه کوم حالت چې د verb دی نه تیر او نه راتلونکی صحیح شو یعنی first form of the verb اول حالت د verb بیا موږ تاسو ورسره object راوستلی سو که وغواړو صحیح شو که ونه غواړو مشکل نه لري اوس به موږ تاسو راځو شپږمې نقطې ته شپږمه نقطه دا دی چې questions in past simple tense یعنی question کومې چې سوالي جملې دي هغه به موږ تاسو څنګه په past simple tense کې جوړولی سو څنګه یې جوړوو صحیح شو راځو فرمولې ته did subject plus base verb plus question mark صحیح دی did plus subject plus base verb plus question mark مثالونو ته راځو did you see him آیا تا هغه ولیدو صحیح دی دوهم مثال ته did they finish the work آیا هغوی کار ختم کړ مثلا ستاسو وراره دی یا مو زوی دی راغللو او ته پوښتنه وغواړې چې ترېنه وکړې چې آیا تا کارخانګۍ کړې چې دلته راغلی فلم ګورې یا موبایل استعمالول غواړې یا ټي وي ته کښېنې نو تا کارخانګي یا د کورنۍ دنده د مکتب ترسره کړې دا به تاسو څنګه ترېنه کوئ نو دا په دغه فرموله تاسو ترېنه کولی شئ صحیح شو did they finish the work آیا هغوی کار ختم کړلو صحیح شو
نو دا وه د کوېسچنز فارموله. نو که چیرته وغواړو چې د دغه جملو لپاره موږ تاسو شارټ ځواب ورکړو، بیا داسې وایو yes I did it، هو ما وکړ. no I didn't، نه ما ونه کړ. صحیح شو. راځو پنځمې نقطې ته. پنځمه نقطه دا ده چې ځینې داسې ټایم ایکسپرشنز چې ورته ویل کېږي لکه yesterday، تېره شپه، نه بخښنه غواړم تېره ورځ یا پرون، last night تېره شپه، last week تېره اونۍ، last year تېر کال، 2 days ago 2 ورځې وړاندې یا 2 ورځې مخکې، in 2010 په 2010 کال کې. نو دا هغه وختونه دي چې موږ تاسو ورته ویلی شو past time. صحیح شو. تېر وختونه، تېر وختونه دغه دی تېره شپه، تېره ورځ، تېره اونۍ، 15 ساعته مخکې، یا دغسې ډول وختونه چې موږ تاسو ترېنه راتېر شوي یو، دغه وختونه موږ تاسو past بللی سو یا تېر زمانه. زه راځم یو څو پوښتنې ستاسو څخه کوم، پوښتنې نه البته یو څه کارخانګي در کوم. زه ځینې جملې درته وایم په اوس حالت کې، تاسو هغه ماته واړوئ په تېر حالت باندې. مثلا زه درته وایم I play cricket. صحیح شو. I play cricket، زه کرکټ لوبه کوم. نو تاسو ماته ووایاست چې ما وکړه د کرکټ لوبه، دا رنګه به تاسو څنګه جملې جوړولی سئ. صحیح شو. I play cricket. دوهمه جمله she goes to school، هغه مکتب ته ځي یا هغه ښوونځي ته ځي. نو تاسو دا ووایاست چې هغه ښوونځي ته تللی. صحیح شو. دریمه جمله they watch TV. صحیح شو. هغوی تلویزیون ګوري یا ټي وي ګوري. تاسو دغه درې جملې تېرې زمانې ته واړوئ. لکه پرون دغه کار چې تا کړی وي، she هغې کړی وي، they هغوی کړی وي. So ملګرو، that's all for today. Now you can make sentences, negatives and questions in the past simple tense. Thank you for watching. مننه تر دې ځای پورې چې زموږ سره راغلئ. نو هیله ده چې ډېر څه به مو زده کړي وي، او زموږ یوټیوب چینل که چېرته نوي یاست سره حتما یې سبسکرایب کړئ. انشاءالله نور ویډیوګانې به هم موږ ستاسو لپاره جوړو. او هېر مو نشي چې حتما یو کمنټ د کمنټ په ځای کې وکړئ، ځکه چې دا زموږ ویډیو ته د پرمختګ دروازې خلاصوي. مطلب لکه زموږ ویډیو وایرل کېدلو امکان زیاتېږي. دا مهرباني تاسو سره وکړئ. الله مو حافظ و ناصر شه. تر راتلونکي درس پورې مو په الله رب العزت سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.